پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. له یوه بهرني چینل سره په مرکه کې له پاکستان څخه پر غچ اخیستو د مجاهد ټینګار. ازبکستان ته د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پلاوي سفر. ترکمنستان کې افغان سوداګرو سره د معیار او کیفیت ادارې د مسؤلینو کتنه. او پاکستان کې د روژې میاشتې له پیل سره د 10 سرتیرو وژل کېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د کب اتمه، اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له العربیه خبري شبکې سره په مرکه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان وروستي برید ته د افغان حکومت د غبرګون په اړه ویلي چې پاکستان به د خپل شرموونکي اقدام ځواب ترلاسه کړي. مجاهد د دغه ځواب په اړه ویلي طبیعي خبره ده چې ځواب نظامي وي، خو جزئیات یې محرم دي. نوموړي په همدې مرکه کې په افغانستان کې د ټي ټي پي د شتون په اړه د پاکستان ادعاوې ناسمې بللې او زیاته کړې ده چې اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د چا پر وړاندې وکارول شي. مجاهد دغه راز ادعا کړې چې پاکستان د داعش پر وړاندې د مبارزې پر ځای هغوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او په ځینو بریدونو کې د افغانستان پر ضد کارولي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته ولاړ. د بلخ د والي ویاند حاجي زید پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه پلاوي کې د یاد ولایت والي ملا محمد یوسف وفا د دغه ولایت سکتوري رئیسان، صنعتکاران او سوداګر شامل دي. هغه لیکلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجیوف او د دغه هیواد د یو شمېر ولایتونو له والیانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال شیخ عبدالرحمن منیر د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو دفتر له رئیس پولیک اوکسرې سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دغه کتنه کې د یاد دفتر رئیس د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مانیت لاسته راوړنې ستایلې او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د خپل سازمان د همکارۍ ډاډ ورکړی. هغه دغه راز د کریک سازمان په غونډه کې د افغان پلاوي د سفر پایلې مثبتې بللې او زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو افغانستان په دغه سازمان کې د ناظر په توګه ونډه ولري. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال ویلي نړیواله ټولنه دې د نشهیي توکو ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې په نظر کې ونیسي او پر همدې بنسټ دې خپلې مرستې زیاتې کړي. د معیار او کیفیت ادارې د عمومي رئیس ملا فیض الله تمیم په مشرۍ افغان پلاوي ترکمنستان ته د خپل سفر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په انګړ کې له یو شمېر افغان سوداګرو او پانګوالو سره کتلي دي. په دې کتنه کې سوداګرو په بندرونو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد د کیفیت د کنټرول او په ځینو تخنیکي برخو کې خپلې ستونزې او ننګونې د ادارې له مشرتابه سره شریکې کړي او د ستونزو د حل په موخه یې خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړي دي. ورته مهال ملا فیض الله تمیم د سوداګرو د ستونزو له اورېدو وروسته د هیواد په اقتصادي ځان بسیاینه کې د هغوی رول مهم وباله. دغه راز نوموړي ډاډ ورکړی چې د سوداګرو د ستونزو حل او هغوی ته د اړینو اسانتیاو برابرول د دوی د کاري لومړیتوبونو له جملې څخه دي او په دې برخه کې به عملي او جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان او ایران استازو ترمنځ د هرات په اسلام کلا کې د سرحدي نښو د نوي کولو او عصري کولو د عملي بهیر د پیل په تړاو ناسته ترسره شوه. د ملي دفاع وزارت استازي ویلي چې اوسنی امنیت او ښې اړیکې د دې بهیر لپاره مناسب فرصت دی. بلخوا ایراني لوري هم د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. سرچینې ویلي چې دغه طرحه به د دواړو هیوادونو ګډې ګټې خوندي کړي. بلخوا په ایران کې د افغانستان سفارت خبر ورکړی چې د سفارت سرپرست
مولوي فضل محمد حقانی په تهران کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي د اړیکو دفتر له مشر بوجیدار دیمیتروف سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سفارت او د ملګرو ملتونو د دفتر ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د نیمروز د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې 12 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي راټول او له منځه یوړل شول. سرچینې ویلي چې یاد توکي د تیر یو کال په موده کې د عامې روغتیا ریاست د څارنې ټیم له لوري له درملتونونو او عمده پلورنځیو څخه راټول کړل شوي وو او له اړونده ادارو او د مسؤلینو په حضور کې وسوځول شول. د مسؤلینو په خبره د دې اقدام اساسي موخه د عامې روغتیا ساتنه په بازارونو کې د بې کیفیته توکو د خرڅلاو مخنیوی او د ښاریانو روغتیا ډاډمنول دي. ننګرهار کې به تر 3000 ډیر زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي. د کډوال او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې به 3000 او 420 تازه راستانه شوي زده کوونکي به په وړیا توګه په 384 خصوصي ښوونځیو کې شامل شي. د چارواکو په خبره د یوه ښوونیز کال لپاره د دغه تړون لګښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی چې 2025 کال کې په افغانستان کې 0.8 میلیونه کسانو روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي دي. یونیسف ویلي چې اوبلن نسناستي تر 2 میلیونه د ډیرو پیښو درملنه شوې ده. د یونیسف په خبره څه باندې 1 میلیون ښځو ته له زیږون مخکې پاملرنې خدمتونه وړاندې شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبر ورکړی چې د جاپان حکومت له اغیزمنو شویو افغانانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیون امریکایي ډالر اضافي مرسته اعلان کړې ده. ټاکل شوي چې د دې مرستې له لارې به یونیسف له 80,000 څخه زیاتو کسانو ته چې تر نیمایي ډیر ماشومان دي د پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د ساتنې اړین خدمات برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2025 کال کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې 2.8 میلیونه کسان افغانستان ته راستانه شوي چې شاوخوا 80% یې ښځې او ماشومان دي. د وروستیو ارزونو له مخې 80% کورنیو د وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزه راپور کړې او 25% کورنۍ لا هم له غیر معیاري اوبو څخه استفاده کوي. همداراز په ځینو سیمو کې د شدید نسناستي پیښې زیاتې شوي دي چې د ناروغیو د خپرېدو خطر یې لوړ کړی دی. د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان تېره ورځ 459 کورنۍ راستنې شوي دي. سرچینې ویلي چې د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 49 د هرات د اسلام کلا له لارې 14 د کندهار د سپین بولدک له لارې 26 او د ننګرهار د تورخم له لارې 388 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د راپورونو له مخې خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د روژې میاشتې له پیل راهیسې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي. سرچینې ویلي چې یوازې د روژې په لومړۍ اونۍ کې د پولیسو، اف سي او نورو امنیتي ځواکونو له 10 ډیر سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. تصنیم خبري آژانس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له امریکا سره په دریم پړاو اټومي مذاکراتو کې د ګډون په موخه جنیوا ته رسېدلی دی. ټاکل شوي چې دا پړاو مذاکرات نن د پنجشنبې په ورځ د عمان په منځګړیتوب پیل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې په سومالیا کې شاوخوا 6.5 میلیونه خلک د وچکالۍ له امله له سختې لوږې سره مخ دي. یا د ادارې خبرداری ورکړی چې د خوړو مرستې ښایي د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکي اپریل میاشت کې بندي شي. په سومالیا کې روان کړکېچ لسګونه زره خلک اړ ایستي چې خپلې مینې پرېږدي او د موګادیشو او نورو ښارونو په پنډغالو کې میشت شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جي ډي وینس په یوه خبري غونډه کې د خپلې وینا پر مهال ویلي امریکا داسې شواهد لري چې ښیي د ایران حکومت هڅه کوي څو خپل اټومي پروګرام چې د تیر اوړي په برید کې زیانمن شوی و بیا ورغوي. وینس ویلي چې اصول روښانه دي، ایران نشي کولی چې اټومي وسله ولري. او وروستی خبر مو هم دا چې د فرانسې خبري آژانس په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو ایستلو ته زور ورکړي. سویډني چارواکو ویلي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې لوړه وي باید د وتلو لامل شي. له عملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره.